پر پخواني ولسمشر حمید کرزي د طالبانو نوي بندیزونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. دا چې پر پخواني ولسمشر حمید کرزي د طالبانو تازه او نوي بندیزونه څه دي، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خبریال عبدالحق عمري ته د حمید کرزي په اړه تازه جزئیات رسیدلي. نوموړی وایي چې طالبانو پر پخواني ولسمشر حمید کرزي ګڼ بندیزونه لګولي دي. د حمید کرزي سره د طالب مشرانو راشه درشه په کابل کې له میشتو سفیرانو سره لیدنې، له عادي افغانانو سره ناستې ولاړې، له هیواد څخه بهر او دننه سفرونو ترڅنګ امنیتي ګواښونو په اړه تازه ترلاسه شوي معلومات ښایي چې پر نوموړي بندیزونه زیات شوي دي. حمید کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال د طالبانو په وړاندې ثابت او واضح دریځ نه درلود. اوس په داسې حالاتو کې راګیر دی چې کله یې هم داسې فکر نه و کړی او نه یې هم د داسې حالاتو تمه درلوده. حمید کرزي د نږدې سرچینې وایي نوموړي اوس مهال د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی او یوازې په دې تمه دی چې سیاسي وضعیت د بدلیدو سره به د اوسنی وضعیت هم تغییر وکړي. د طالبانو مشرانو سره د حمید کرزي اړیکې. معلومات ښایي چې تر اوسه پورې د طالبانو مشر ملا هیبت الله او حمید کرزي ترمنځ کومه اړیکه نشته او نه هم حمید کرزي د ملا هیبت الله سره د خپل ځان په اړه چې بندیزونه ورڅخه لرې شي د اړیکو نیولو لپاره کومه هڅه کړې ده. که څه هم حمید کرزي د کندهار دی، خو کندهاري طالب مشران ورسره چندانې ښې اړیکې نه ساتي. د حقاني شبکې مشر او د طالبانو کورنۍ چارو وزیر سراجالدین حقاني د پخواني ولسمشر حمید کرزي سره په دوامداره ډول په اړیکه کې دی. معلومات ښایي په دې وروستیو کې څو ځله سراجالدین حقاني د کرزي کور ته ورغلی او له هغوی سره یې لیدلي دي. د طالبانو بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقي، د کانونو پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور، د استخباراتو رئیس عبدالحق او وثیق هغه طالب مشران دي چې د حمید کرزي کور ته تګ راتګ کوي. ځینې وخت کابل میشتي طالب مشران له کرزي سره زړه خواله هم کوي او پر خپلو ځینو مشترکاتو خبرې کوي. د طالبانو یو شمېر مشران د کندهار د واک انحصار، د نجونو د تعلیم او کار بندیز، ټولګډونو حکومت نه جوړېدلو سره مخالفت لري او نظر یې دا دی چې اوسنی نظام باید د حمید کرزي یو شمېر غوښتنو ته غوږ ونیسي او نورو سیاسونو سره خبرې اترې پیل کړي. پر حمید کرزي طالبانو نوي بندیزونه. پخواني ولسمشر حمید کرزي ته نږدې سرچینې وایي او تایید کړی ده چې شپږ ورځې وړاندې طالبانو حمید کرزي ته اجازه ورنکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د استازو مجلس د غړو یو پلاوي سره ملاقات وکړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم دلیل وړاندې کړ. که څه هم حمید کرزي د طالبانو تر واک لاندې څو ځله بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړل او بیرته راستون شو، خو انګلستان هیواد ته د نوموړي له وروستي سفر وروسته طالبانو د نوموړي پر سفرونو بندیز ولګاوه او آلمان ته یې د سفر اجازه ورنکړه. آلمان ته د کرزي د سفر د مخنیوي دلیل دا و چې د آلمان بهرنۍ چارو وزیر دی د طالبانو له بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقي سره وګوري. اوس کرزي د افغانستان استازی نه دی چې بیا افغانستان وروسته د آلمان بهرنۍ چارو وزیر انیلا بربوک له حمید کرزي سره د ویډیویي کانفرانس لارې خبرې وکړي. سرچینو ویلي طالبانو له حمید کرزي سره د افغانانو لیدل کتل محدود کړي دي. طالبان د استخباراتو ریاست چې د حمید کرزي د کور د دروازې د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري، څو وارې کرزي ته ویلي چې د داعش خراسان څانګې له لوري ورته امنیتي ګواښونه متوجه دي، نو دوی ځکه د حمید کرزي ناستې محدودې کړي دي. حمید کرزي اړ دی چې له کور څخه د وتلو مخکې طالبانو په ځانګړې توګه د دې ډلې استخبارات خبر کړي. کابل دا واک نه لري چې یوازې کندهار کې د ملا هیبت الله دفتر به اجازه ورکوي چې کرزي له چا سره وویني او یا هم چېرته سفر وکړي. سرچینې وایي بهرني او داخلي رسنۍ اړیکې نیولي تر څو د حمید کرزي سره خبرې وکړي، خو طالبانو له رسنیو سره په خبرو او مرکو باندې بندیز لګولی چې وروستی ځل طالبانو د فرانسې 40 تلویزیون کارکوونکو ته اجازه ورنکړه چې د کرزي کور ته داخل شي او په دروازه کې مخنیوی وکړ. کندهار له کرزي څخه غواړي. له حمید کرزي څخه په کندهار کې د طالب چارواکو په ځانګړي ډول د ملا هیبت الله غوښتنه دا ده چې د نجونو او میرمنو پر زده کړو او کار بندیز، ټولګډونو حکومت او د افغانانو ترمنځ ملي ډایلاګ په اړه له څرګندونو څخه دې ډډه وکړي. بل دا غواړي که د طالبانو د حکومت ساختار ملاتړ نه کوي نو نیوکه دې هم نه کوي او د عامه افغانانو په څېر دې چوپه خوله ژوند وکړي. دوی په دې باور دي چې حمید کرزي نور د افغانستان استازیتوب نه کوي او له عامه افغانانو بهرنیو سره دې لیدنې هم نه کوي.